السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته درښایم چې د خپل تصویر نه بیکګراوند څرنګه لرې کړئ او د خپلې مرضۍ مطابق ښایسته تصویران جوړ کړئ. ملګرو، که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د حقانی جانان چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله هر وخت به تاسو ته داسې ښایسته ویډیوګانې جوړوم او تاسو ته به نشر کوم. محترمو ټولو نه اول به تاسو دغه پروګرام چې کوم په سکرین باندې درته ښکاري دا به له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. چې کله مو دا ډاونلوډ کړو نو دا به تاسو بیا کولاو کړئ. چې کله کولاو شي دا ګوري په دغه شکل ښایي. محترمو، نو بیا به تاسو راشئ دې ته، دلته به راشئ او دځې نه به تاسو ګیرلي ته لاړ شئ. چې کله ګیرلي ته لاړئ نو ستاسو د خپلې مرضۍ مطابق تصویر راواخلئ. اوس مثلا زه د مفتي صاحب له تصویر رااخلم، دې نه بیکګراوند لرې کړم. نو په ډیره اسانه او په ښکلې طریقې سره صرف په یو کلیک سره بیکګراوند ختم شي. محترمو، کله چې تاسو دلته راشئ نو بیا به تاسو لاندې دلته راشئ، دلته چې کوم درته ساده بیکګراوند رنګ ښیي. کله چې دلته مو دا وویلو نو بیکګراوند به ختم شي. محترمو، دې سره چې تاسو اوس وروسته کوم قسم بیکګراوند لګئ نو تاسو یې لګولی شئ. دلته بیا ګیرلي ته لاړ شئ. ګیرلي نه به مثلا تاسو یو بیکګراوند راواخلئ چې کوم تاسو پسند وي، کوم ځای کې تاسو خپل تصویر لګول غواړئ. مثلا زه دا رااخلم، دا مو چې کله وویلو اوس مثلا دا وګوره په څومره اسانه او په څومره ښکلې زبردستې طریقې سره بیکګراوند بدل شو. کوم رنګ بیکګراوند لګول غواړئ نو تاسو یې ورته لګولی شئ. چې کوم رنګ بیکګراوند مې خوښ وي دلته نه یې ولګوئ ګیرلي. د ګیرلي نه به تاسو بیکګراوند راخیستلی شئ او بیکګراوند ته لګولی شئ. محترمو، که ویډیو مې خوښه شوې وي نو مخکې شیر کړئ او لایک یې کړئ. انشاءالله تاسو ته به ښایسته نورې ویډیوګانې هم جوړوم.